یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم. چې هر څومره سخت مشکل پر مسلمان ورور یا پر مسلمان خور باندې راسي، دغه څلور نومونه د الله تعالی جل جلاله ووایي، الله تعالی جل جلاله به د مشکل څخه بچ کی، د مشکل څخه به خلاصون نور نصیب کی. روایت کې راځي چې دا اسم اعظم دی. الله تعالی جل جلاله قرآن کریم کې هم وایي ولله الاسماء الحسنى فادعوا بها. وی الله تعالی جل جلاله لره ډیر ښایسته نومونه دي، تاسو په هغه باندې دعا د الله تعالی څخه وغواړئ. نو دغه چې یو تجربه سوې نسخه ده، الله تعالی جل جلاله د ډیرو خلکو مشکلات په حل کړي دي. که بیا هم تاسو ته سخت مشکل پر لار وي، د دې په هیڅ درته راځي یا خدای مکړه تاسو په مشکل کې اخته یاست، بس دغه ووایاست. معلوم تعداد نه لري چې دومره واره به څوک وایي، بس څو واره وایه، تکرارا نه د ځان سره وایه. الله تعالی جل جلاله به د هغه مشکل څخه ان شاء الله په خپل فضل عظیم سره خلاص کی.